غوښتنه صرف د الله نه پکار ده. د الله تعالی در داسې دی چې د هغې نه چرته هم ته بې نوا نه واپس کیږي. د یو بادشاه نه په ځنګل کې لار غلطه شوه او دی ډېر زیات ستړی شوی او وږی شوی هم و. ده ته ډېر لرې په نظر باندې یو چومپړه راله او دی هغې چومپړې ته په دې غرض باندې لاړه چې په دغې چومپړه کې به لږه دمه وکړم، نه بیا به خپله لار ګورم. بادشاه چې څنګه هغه چومپړې ته ورسېد او ویې کتل، نه په هغه چومپړه کې یو فقیر اوسېده او هغه فقیر د بادشاه ډېر زیات عزت وکړو او قدر یې وکړو. هغه فقیر ته دا پته نه وه چې دا یو بادشاه دی، خو د خپل معمول مطابق یې د بادشاه ډېر زیات قدر وکړو. هغه بادشاه چې څه وخت پس د هغه چومپړې نه روانېده، نو هغه فقیر ته یې وویل چې زه بادشاه یم او هغه له یې خپله یو ګوتۍ ورکړه چې ستا څه هم ضرورت وي نه زما محل ته راځه، زه به ستا هغه ضرورت ضرور پوره کوم. او که چېرته د محل په دروازې ولاړ چوکیدار ته د محل د داخلېدو نه منع کولې، نه هغه ته زما دا ګوتۍ ښایه، هغه به تا فوراً ما ته راپرېږدي که زه په هر حالات کې وم. څه موده پس دغې فقیر ته څه ضرورت پېښ شو او ده سوچ وکړو چې بادشاه خو ما له دا ګوتۍ راکړې وه او دا وصیت یې راباندې وکړی چې که ستاسو ضرورت پېښېږي نه زما محل ته راځه، زه به هغه ضرورت ستا ضرور پوره کوم. راشه نن د بادشاه محل ته ورځمه چې څه کېږي. دا فقیر روان شو د بادشاه محل ته په دې غرض چې بادشاه ته خپل ضرورت بیان کړي. چې څنګه د محل دروازې ته ورسېد، نه په دروازه باندې ولاړ چوکیدار دی منع کړو. ده ورته وویل چې زه د بادشاه سره میلاوېدل غواړم، خو هغه ورته وویل چې ستا دا پوزیشن د بادشاه سره د میلاوېدو نه دی، ته یو فقیر یې، د بادشاه سره څنګه میلاوېږي. دې فقیر چوکیدار ته هغه ګوتۍ وښودله کومه چې بادشاه دې فقیر له ورکړې وه، په هغې د بادشاه مهر لګېدلی و. چوکیدار چې څنګه دغه ګوتۍ ولیده، نه فوراً یې فقیر بادشاه ته پرېښودو او فقیر دننه د بادشاه محل ته لاړه. فقیر چې وکتل، نه حیران شو چې د بادشاه سره په لاس کې قرآن شریف ته سبق وایي او د سبق نه پس ودرېد مانځه ته او بیا یې د الله نه سوال شروع کړو. فقیر فوراً بهر راووتو او چوکیدار ته وویل چې ما ته دروازه کولاو کړه، زه ځم. چوکیدار ورته وویل چې دومره راغلی نه د بادشاه سره خو میلاو شه. هغه وویل نه، زما کار وشو، بس زه لاړم. بادشاه چې څنګه د محل نه راووته، نه چوکیدار ورته وویل چې داسې یو فقیر راغلی و او ستا محل ته درغی، خو ته مصروفه وې او هغه دغسې واپس لاړو. بادشاه چوکیدار ته وویل چې زر ورشه، د هغه خو په ما باندې ډېر زیات احسانات دي او هغه زر راوله محل ته. هغه چوکیدار ورپسې لاړ او فقیر یې د لارې نه واپس کړو چې بادشاه دې غواړي ته راشه د بادشاه محل ته. فقیر چې واپس د بادشاه محل ته راغی، نه بادشاه ته تپوس وکړو چې ته په څه غرض زما محل ته راغلی وې او ولې زما سره د میلاوېدو نه په غیر واپس روان شوې. فقیر ورته وویل چې بادشاه سلامت، تا خو ما ته دا ویلي و چې ستاسو ضرورت وي نه ته زما محل ته راشه او زه به ستا هغه ضرورت ضرور پوره کومه. زما یو ضرورت و او زه ستا محل ته رالم، خو چې ما وکتل نه ته خپل ضرورت په خپله باندې نشي پوره کولی او د یو بل ذات نه د خپل ضرورت د پوره کېدو سوال کوي. او ما سوچ وکړو چې د بادشاه د محل نه فوراً روان شه. بادشاه خو خپل ضرورت په خپله باندې نشي پوره کولی، نه زما ضرورت په څه پوره کړي. او راشه د هغې ذات نه سوال وکړه د کوم ذات نه چې بادشاه هم سوال کوي. اصل خبره هم دا ده چې صرف د الله تعالی یو داسې هستی دی چې هغه پوره ده، نورې ټولې هستیانې نیمګړې دي او ټولې هستیانې د الله تعالی ذات ته مجبوره دي. نه موږ ولې د یو نیمګړې هستۍ نه د خپل ضرورت سوال کوو، موږ ولې د یو پوره هستۍ نه د خپل ضرورت سوال نه کوو. موږ ته د الله تعالی نه د خپل ضرورتونو سوال کول پکار دي. الله تعالی د هر چا ضرورت ډېر ښه پیژني او ډېره په ښه طریقه یې پوره کوي. صرف د الله تعالی نه تمه ساتل پکار دي او د الله تعالی نه خپل ضرورتونو سوال کول پکار دي. د مجازي خدایانو نه بالکل د خپل ضرورتونو سوال نه دی کول پکار. امید لرم چې دا معمولی شان نصیحت پس تاسو ضرور خوښ شوی وي. شکریه.